السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو، یو محترم رور پښتنه کړي وا چې میړه کوي سي خپل د میرمنې خپل د شذې لوس بدن په حالت د جما کې یا په بل وخت کې وی ویني او ورته وګوري، ایا دا اجازه دی لري کې نه لري؟ محترم اوروره، د قرآن کریم له آیه مبارکه نه دا رقم معلومیږي چې په مابین د ښځې او نر کې په سبب د دغه نکاح هیڅ کیفیت باقی نه پاتې کېږي. یعنې دا معنی کوم ممانعت نشته. میړه او ښځه کولی سي یو د بل لوس بدن وویني او په ده کې کوم حرج و ګناه هم نشته. سره له دې نه چې قرآن کریم ویلي دي هن لباس لکم وانتم لباس لهن، بیا هم فقهای کرام لیکي او دا وایي چې ځان ساتل له دې کار نه او اجتناب و پرهیز کول له دې کار نه چې د ښځې فرج ته وګوري، دا بهتره ده چې دا کار ونه کړي. یعنې میړه او ښځه نه باید یو د بل فرج ته وګوري، شرمګاه ته وګوري، اما نور دید ورته حلال و جائز ده او کوم حرج هم پکې نشته. البحر الرائق اتم جلد صفحه نمبر 193، همدا رقم فتاوی هندیه 5 جلد صفحه نمبر 329 او بدائع الصنائع 5 جلد صفحه نمبر 119. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.